خوست ښار او شاوخوا بازارونو کې د کوچني اختر د نمنځنو په مناسبت ډول ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي، لباسونه، څپلۍ، بوټونه او زینتي شیان هغه څه دي چې د وړو کاروباریانو لخوا د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي او د ښار بڼه یې رنګینه کړې ده. خو ګڼې ګوڼې ته په کتویي بازار ګرم دی او ښاریان کوچني اختر ته د توکو په رانیولو بوخت دي. زموږ زمانان وروڼه دي هغه ډېر خوشحاله دي انشاءالله چې څو ورځې بعد انشاءالله یو خوشحالۍ ډک اختر ولرو. د دې لپاره زموږ وروڼو ډېر پروګرامونه نیولي دي. بعضې تجاران دي، بعضې کاروباریان دي چې په دې باره کې ما خپله د کلچو د خلکو دپاره خوشحالۍ دپاره راوړي دي او د خپل غریبت دپاره مې راوړي دي. ولا خلک الحمدلله چې خوشحالتیا بیخي ډېره دي چې ویلې چې امن ده که نه د ارزانیم ده سږ کال نسبتا په نورو کلونو باندې سږ کال ډېر شیان قیمتونه ارزان شوي دي نورو کلونو په نسبت. لکه په نورو کلونو باندې سږ کال په قیامت کې خو نور کله ارزانه او سږ کال په قیامت کې لږ داسې په بیه کې مې لوړ دي خو بیا هم خلک اخلي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي. اختر شپو ورځ ته خو هر سړی اخلي ځکه ډېر خوشحاله دي. بلخوا اخیستونکي د بیلابیلو توکو د اخیستلو لپاره ښار ته راغلي تر څو د خوښې وړ شیان واخلي او اختر ته تیاری ونیسي. بیخي برابر زیات دی او بس هر سړی ته وبینې ګڼه ګوڼه ده چې خلک سامانونه کې رژاموتي کې اختر دپاره جمعې کې سپلۍ بوټینه کې. زه چې دغه خلک وینم د نورو اخترونو په څېر دوی هم اختر ته امادګي نیولې ده او خوشحاله دي او ټول د خوشحالۍ احساس کوي. زه خپله بازار ته د سودا لپاره راغلی یم او ډېر شیان مې اخیستي دي او څه پاتې دي چې هغه هم واخلم بس ځمه. بلخوا عام وګړي په دې مبارکو شپو ورځو کې په شتمنو غږ کوي چې په چم ګاونډ کې د ناچارو خلکو لاسنیوی وکړي او ماشومان دې په ښایسته لباسونو ونازوي. هغه شتمن خلک چې خپلو ځانو دپاره د اختر دپاره شیان اخلي او یا د روژې دپاره شیان اخلي، هغه بېوزله د دوی ګاونډیان وي په چم کې وي او نورو ځایو کې وي دوی ته معلومات وي هغوی سره د خپله حده مرستې وکړي ځکه هغوی زموږ لاسنیوي او مرستو ته زیاته اړتیا لري. کوم د غریبون وي عاجزون وي نه کاروبار لري نه څه لري، مثال کوم کونډې وي یتیمون وي چې سرپرست سږي نه وي، نو کوم چې مالدار او سرمایه‌دار خلک دي دا باید په کور دی چې دې خلکو سره کومک وکړي. د یادونې دی چې اسلامي امت په کال کې 2 خوشحالیانې لري چې یوه یې د کوچني اختر او بله یې د لوی اختر د ورځو خوشحالي ده چې مسلمانان یې باید په مینه، ورورولۍ، همدردۍ او خوشحالۍ ونمانځي.